د پاکستان NIA چې مرکزی صحت ادارې تر مخه په پېښور کې د پولیو وایرس چاپيريال نمونې د افغانستان د نګرهار وایرس سره تړاو لري. چارواکو وايي په پېښور کې د پولیو وایرس سرویلنس یا د څارنې نظام تکړه دی او دوی د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کوي. د څلورم پیره شو چې دا نمونه مثبت راځي زموږ په پېښور کې او داغه سره بیا موږ داغه مخنیوي د لپاره موږ یو پولیو کمپېن کړی دی او اوس چې په دې هفته کې هم زموږ یو کمپېن روان دی چې کې موږ پولیو ساس کې هغه ماشومانو ته ورکو چې کوم تیر شوي کمپېن کې موږ سپاتې شوي دي. زیاتوي په پېښور کې د افغان کډوالو کېمپونو کې هم د پولیو ضد څاڅکو ورکولو مهم روان دی ځکه چې دوی افغانستان ته تګ راتګ ډیر کوي او دا وایرس نورو سیمو ته خوروي شي. د طب پوهان وايي په چاپيريال کې د پولیو وایرس شتون نه یوازې یو سیمې بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو خطر دی. باید چې د وایرس مخنیوي وکړل شي. نو ټول دنیا ماشومان نه زه صرف دا نه وایم چې د پاکستان یا د خیبر پختونخوا یا د افغانستان ماشوم په خطر کې دی بلکې ټول دنیا ماشومان چې کوم دي هغه خطر کې دی که چېرته یو ماشوم کې یا یو انوایرمنټل سامپل کې دا پازیټیو راځي. پولیو چارواکي وايي پېښور په چاپيريال کې څلور واري د پولیو وایرس مثبت راتلل د سیمې ماشومانو لپاره ډیر د خطر خبره ده. په دې ماحول کې کله وایرس راځي نو د دې مطلب دا دی چې په پېښور کې دا وایرس موجود دی نو دغه خطر مونږ ګڼو چې یاره د دې وایرس ټارګټ اومغه ماشوم به جوړي کم ماشوم چې دی د پولیو د څاڅکي نه محرومه پاتې شوی دی. د خیبر پختونخوا پخوانی قبایلی سیمې خیبر ضلعي سیاست افسر ویډیو ته ویلي افغانستان څخه راتلونکي د هر عمر تن ته په تورخم دروازه د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. مونږ کوم چې د افغانستان زموږ افغانان رونه راځي رونه خويندې دلته راځي نو مونږ الته هر چاته د پولیو ویکسین ورکو هغه د عمر پاغه کې څه داسې قدغن نشته دی او مخکې بچی دی افغان چې کوم رونه زموږ وی براتله وی سره یو کارت وو خو اوس چې مونږ هغه کارت یا ایج وغیرہ د عمر مونږ دغه نه کوو چې څوک هم راځي ته مونږ جی آل ایج ویکسینیشن وایو. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې موجود دی. د نړۍ ډیری هیوادونو د واکسینو په مرسته پولیو وایرس له منځه وړلو کې بریالي شوي دي. صدام حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.